بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات مې قبول کړئ. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ډېره زیاته بخښنه غواړم، نه پوهېږم چې په انټرنیټ کې مشکل ده که څه خبره ده. دا دویم ځل دی چې موږ ویډیو پوسټ کوو خو نه پوسټ کېږي. له بخښنې سره غواړم یو ځل بیا تاسو سره د روژې مبارکې میاشت په باره کې معلومات شریک کړم. څنګه چې تاسو پوهېږئ د روژې مبارکه میاشت ته موږ ټول ته پکار چې د روژې مبارکې میاشت په باره کې څه ناڅه معلومات باید ولرو. روژه چې په عربۍ کې ورته صوم وایي، معنا یې چوپ اوسېدل او منع کول دي. همدارنګې په حقیقت کې معنا د خپل نفس د هوا او حرص څخه ځان ساتل دي او د هوس په خطرناکو ګودرونو کې د خپل ځان ثابت ساتل او همدارنګې د خپل د نفس ضبط نوم دی. روژه که یو لوري د خوراک او د څښاک څخه د امساک په معنا ده، له بلې لورې روژه له باطني بدیو څخه د خپلې ژبې د خپل زړه ساتلو کې راځي. یعنې معنا یې دا چې د قهر، له غصې، همدارنګې د غیبت، له دروغو او د کنځلو څخه او د نورو ناوړتیاو څخه په دې میاشت کې همدارنګه په نورو میاشتو پرتله ډیر زیات اړین او ضروری دی. روژه د اسلام د مبین دین دریم رکن دی. څرنګه چې په عالمي څرنګه چې په مادي عالم کې د نظم او د قانون شتون ضروری دی، همدارنګه په روحاني عالم کې د نظم او د قانون یو سلسله قائمه ده. که په څرګنده توګه وویلی شو چې زهر د انسان لپاره قاتل ګڼل کیږي، نو هر څوک به ترې رضا وساتي، هېڅوک به ورباندې شک ونه کړي او هر یو هوښیار انسان به یې ومني. همدارنګې د ګناه چې دا د روح قاتل ګڼل کیږي او روح وژني. نو که چیرې د زهرو د اثر ورکول لپاره تریاق اړین دي، همدارنګې د روح د حریم ساتنې لپاره یو داسې څوک چې د هغې ساتنه وکړي، محفوظ یې وساتي هم اړین دي. د روژې له برکته زمونږ په داخلي او په داخلي جذباتو کې زمونږ سکون رامنځته کېږي، همدارنګې زمونږ زړه، زمونږ دماغ ورباندې معطر وي. د دې له برکته زمونږ ټول حواس خپلو اعمالو محاسبې لور ته متوجه وي او همدارنګې زمونږ زړه، زمونږ وجدان په خپلو مخکیني ناسم اعمالو باندې د ندامت، د افسوس او د خفګان اظهار کوي. د دې له برکته زمونږ ویره د الله پاک څخه ورځ تر ورځ زیاتیږي، د تقوا ګراف مو ډیر زیات لوړیږي او د همیشه مو د الله پاک څخه ویره کیږي. د دې مبارکې میاشت له امله زمونږ زړه، زمونږ وجدان د ندامت چغې وهي چې ثبوت یې زمونږ د سترګو څخه اوښکې وي. په دې میاشت کې د الله پاک کلام سره مو علاقه او شوق دومره زیاتیږي چې کله مو سترګې، کله مو ژبه او کله مو غوږونه د ورځې له شروع څخه، د ورځې له ابتدا څخه بیا تر انتها پورې او همدارنګه د شپې له پیله څخه د پشمني تر انتها پورې یا خو به د قرآن عظیم الشان تلاوت کوي، یا به د وعظ او د تبلیغ په مجلسونو کې ګډون وي، یا به همدارنګې د تراوو لمانځه ختمونه وي. دا فرصت دی چې ذره ذره یې، چې ثانیه ثانیه یې په سرو زرو کې حسابېږي، خو دا په هغه وخت چې موږ دې میاشت څخه پوره ګټه واخلو او په صحیح استعمال وکړو. که چیرې موږ ترېنه ګټه وانخلو نو خدای مکړه که چیرې دا میاشت موږ نه لاړه، بیا چې څومره هم لاسونه وسولوو هېڅ به لاس نه راځي. د روژې مبارک میاشت په تعلیماتو کې چې تېرېدنه، بخشش او همدارنګې ایثار او د سخاوت ښوونې دي، د دې نښې نښانې زمونږ په مسلمانانو وروڼو کې هر خوا لیدل کېږي. هر خوا چې وګورو په دې کې لیدل کېږي او په دې میاشتو کې د نورو میاشتو په پرتله په موږ کې د سخاوت او د ایثار ماده ډېره زیاته لوړه شي. که چیرې موږ وګورو هر خوا د خدای پاک خوښ شوي او بختور انسانان لګیا وي، د خپلې خولې کپل او د خپلې خولې نوړې د خپلو بېوزلو ورونو او خویندو څخه لګیا وي، شریکوي او ویشي. خبرمانو د خپل بیان
په پای کې غواړم له تاسو ټولو څخه یو درخواست وکړم او هغه دا دی چې د دې مبارکې میاشت کې خپل هغه بېوزله وروڼه خویندې د شهداو کورنۍ هیر نه کړئ او ځان سره په روژه ماتو کې شریک کړئ. ما قصد کړی څو د خپل خیریه بنسټ له لارې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ستاسو خویندو ستاسو مخلص وروڼو او همدارنګې د خیریه بنسټونو او د نورو د کلاس اشخاصو ملي سوداګرانو په لاس د هغوی په مټ وکولی شم څو د خپلو بېوزله وروڼو او خویندو لپاره د روژې ماتي پروګرامونه ترتیب کړم او همدارنګې نورې مرستې ورسره وکړم. غواړم څو تاسو ته دا ډاډ درکړم چې ستاسې څومره چې بس بنې وي ستاسو چې څومره مرستې وي انشاءالله پوره او بشپړه توګه باندې به استعمالیږي او ستاسو امانت کې به خیانت به نه کیږي. ځان خدای پاک په ځان باندې شاهد ګرځو. نو که چیرې تاسې غواړئ موږ سره مرسته وکړئ یا خپلې بس پنې موږ ته راولېږئ نو نیغ په نیغه یا د هم د حوالې له لارې تاسې رالیږی شئ او که غواړئ چې خپل غږ زما تر غوږونو راورسوئ نو په لاندینۍ شمیرو باندې موږ سره اړیکه نیوی شئ. وما علینا الا البلاغ. الله پامان.